د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستیو خبرونو ته نن یکشنبه د هودیا د کپ د میاشتې شلمه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سر وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د روژې مبارکه میاشت کې د نرخونو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په موخه د اړوند کمیسیون غونډه ترسره شوه. هیواد کې د اهل هنود هیوادوالو غصب شوي ځمکې بېرته راګرځول کیږي. او اسف علي زرداري بیا د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. وسم بشپړ خبرونه. د روژې مبارکه میاشت کې د نرخونو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په موخه د اړوند کمیسیون غونډه ترسره شوه. د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت او د 23مې ګڼې نرخنامې د جوړولو په اړه کابل ښاروالۍ د مسؤلینو د سوداګرۍ، مالی، عدلي، کورنۍ چارو وزارتونو، استخبارات او د افغانستان بانک ریاستونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د بیلابیلو اصنافو د استازو ترمنځ د نرخونو د کنټرول او احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول، د خوراکي او نور اړتیا وړ توکو د نرخونو د کمښت لپاره د تګلارې د ټاکلو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د خوراکي توکو د واردولو د څرنګوالي او د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې د بدلون په اړه خبرې وشي او لازم تصمیمونه ونیول شول. په یاده غونډه کې ټینګار وشي چې ټول پلورونکي او سوداګر د ښاریانو د اړتیا وړ توکو د پلورلو پر مهال انصاف په پام کې ونیسي، ځکه خوراکي توکي لګېدلي محدودیتونه لرې شوي او د افغانۍ پر وړاندې د اسعارو بیه هم راټیټه شوې ده. د کمیسیون به د ښاریانو د اړتیا وړ لومړنیو توکو د نرخونو د کنټرول په موخه خپل فعالیتونه ګړندي کړي، تر څو ښاریان وکولی شي د روژې په مبارکه میاشت کې خپل د اړتیا وړ توکي په مناسبه بیه او لوړ کیفیت د کابل له بازارونو څخه ترلاسه کړي. هیواد کې د اهل هنود هیوادوالو غصب شوي ځمکې بېرته راګرځول کیږي. د افغانستان اسلامي امارات د عدلي وزارت د ځمکو غصب د مخنیوي او غصب شوي ځمکو تر استرداد کمیسیون له لوري هیواد په کچه د اهل هنود هیوادوالو د غصب شوي ځمکو د بررسي بهیر د پیل خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې یاد کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي تخنیکي هیئتونو ته لارښوونه کړې. د اهل هنود هیوادوالو ځمکې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تر غصب لاندې نیول شوي او یا هم د جعلي وکالت لیکونه په واسطې د هغو د غصب احتمال وي تثبیت او تشخیص کړي. سرچینې زیاته کړې د یاد شویو هیئتونو راپور د غصب شوي ځمکو له تثبیت او تشخیص څخه وروسته د کمیسیون لخوا بررسي کیږي او په دې هکله به لازم تصمیم ونیول شي، ځکه هغې ځمکې چې مالکان د هیواد په داخل کې حضور نه لري حفاظت د نظام پر غاړه دی. سرچینې همدارنګه ویلي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون او په ولایتونو کې به تخنیکي هیئتونه د اهل هنود هیوادوالو د ځمکو د غصب مسله په بشپړ دقت سره بررسي کړي، تر څو که چیرې غصب شوي وي او یا هم د غصب هڅې وجود ولري مخنیوی وشي او غصب شوي ځمکې د هغوی اصلي مالکانو ته راوګرځي. عدلي وزارت د اهل هنود هیوادوالو غوښتنې چې د اړتیا په صورت کې د کمیسیون او د تخنیکي هیئت خپل اسناد او کره معلومات له ولایتي تخنیکي هیئتونو سره شریک کړي، تر څو لازم اقدامات ترسره شي.
درنو اوریدونکو په خبري ټولګه کې وسم یو بهرنی خبر. آصف علي زرداری بیا ځلې د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. د پاکستان د خلکو ګوند مشر آصف علي زرداری د دویم ځل لپاره د پاکستان د ولسمشر په توګه ټاکل شوی. نوموړي په عمومي او ایالتي پارلمانونو کې د رای اچونې پر مهال د تحریک انصاف ګوند لوري غوره شوي نومان محمود خان اسکزي ته ماتې ورکړې. زرداری د مسلم لیگ نون او پیالیز ګوند تر اتحاد وروسته دغه څوکۍ ته غوره شوی دی. پاکستان کې عمومي لانجمنې ټاکنې د 13 فبرورۍ میاشتې پر 8 نیټه ترسره شوې چې په پایله کې د مسلم لیگ نون ګوند په خپلواکه توګه ډېرې څوکۍ ترلاسه او مخکښ غړي شهباز شریف د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.